بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ د CSS وم لیکچر ده او په دې وم لیکچر کې نن موږ د ټیکسټ یا د متن په سټایل باندې یا ډیزاین باندې بحث کوو. ټیکسټ یا متن باندې کولی شئ تاسې مختلف ډول سټایلونه اپلای کړئ. د هغو جملې نه یو ډول کلر پراپرټي ده چې موږ کلر پراپرټي په تطبیق کوو. دا څو ورځې موږ هم مثالونه په همدې کې وو چې کلر پراپرټیانې موږ په تطبیق کولې. پرون ورځ مو هم په همدې باندې بحث وکړ. مثلا دا د موږ سره یو باډي کې یو ویلکم په نامه باندې ما سره هغه ده ټیکسټ. که زه وغواړم چې دې باډي ته چې وکړمه کلر د ټیکسټ کلر یې زه وکړم، نو ټیکسټ کلر زه ورته وایم چې ریډ دي سي. صحیح ده. کنټرول ایس کوئ، د دې نه وروسته راځو ریفریش کوئ ویلکم. دا باید د موږ سره په چې باندې ښکاره شي، په ریډ باندې ښکاره شي ځکه باډي ده، باډي موږ لیکلی ده ورته. نو راځو دغه ریفریش کوو، نو دا موږ سره اوس چې ښکاره کېږي په ریډ باندې ښکاره کېږي. صحیح ده. نو ټیکسټ ته یا متن ته موږ ډیزاین ورکړ چې هغه ډیزاین د چې و د کلر و، یو ډول کلر پراپرټي ده. صحیح ده. کلر پراپرټي بیا موږ ویل چې ویلوګانې تاسې مشخص کولی شئ، بای نیم یې کوئ، بای RGB یې کوئ، بای HSL یې کوئ یا یې هیکزاډیسیمل کوئ، هر یو ویلو چې تاسې ورته ورکوئ. دوهم ډول پراپرټي د موږ سره د ټیکسټ الاین ده. ټیکسټ الاین د چې لپاره کارول کېږي؟ ټیکسټ الاین ته موږ څو ډوله ویلوګانې ورکولی شو. لیفټ ویلو ورکولی شو، رایټ ورکولی شو، سنټر ورکولی شو، جسټیفای ورکولی شو. لیفټ خو تاسې پوهېږئ چې دا چپ اړخ ته دی دا لیکنه راسي، رایټ دی مثلا ښي طرف ته راسي، سنټر دی په منځ کې راسي، او جسټیفای دی پاراګراف د مثلا پاراګراف هغه اخري لیکې د ټولې په یو اندازه باندې راسي. نو بیا موږ چې کاروو جسټیفای کاروو چې دا په ورډ کې هم شته، دلته هم شته. صحیح ده. مثلا دا ګوره جسټیفای، نو جسټیفای بیا دغه مفهوم لري. نو که زه غواړم چې الاین ورته مشخص کړم، نو د باډي کې چې کوم هغه دي هغه د موږ سره چې سي الاین سي. ټیکسټ الاین از ایکوال ټو چې سنټر. صحیح ده. ما سنټر ورته انتخاب کړ. تاسې هغه نورې ویلوګانې هم ورکولی شئ. نو دا به څنګه سي؟ دا به د سنټر ته راسي. بل ډول یې د موږ سره چې ده ټیکسټ شیډو ده. صحیح ده. ټیکسټ شیډو سوری ورکول کېږي. مثلا زه راځم دا باډي ده، یا باډي نه بغیر زه یو بل پاراګراف جوړوم. صحیح ده. او دې پاراګراف ته لیکم چې ټیکسټ ډیزاین مې ولیک. صحیح ده. او بیا راځم په دې باندې سټایل جوړوم. نو سټایل زه د پاراګراف یا ټایپ الیمنټ ټایپ سلیکټر یا الیمنټ سلیکټر کاروم. صحیح ده. او دې ته زه اوس چې مشخص کوم ټیکسټ شیډ ورته مشخص کوم. ټیکسټ شیډو دا پراپرټي سوره ټیکسټ شیډو. نور ویلوګانې زه ورته ورکوم. ویلوګانې چې دي به تو XYZ په محورونو باندې باید دا ولري. صحیح ده. مثلا د X په محور باندې زه ورته وایم چې دا د 2 پکسله راسي. صحیح ده. بیا د Y په محور ورته وایم چې دا د 2 پکسله راسي، 12 پکسله راسي. او د Z په محور باندې ورته وایم چې دا د کوم ډول باندې راسي، تقریبا 9 پکسله راسي. صحیح ده. او د دې رنګ دا د شیډو رنګ د کوم ډول راسي، ګرې د راسي، ریډ د راسي، هر یو ستاسې ورته وایي. صحیح ده. د دې نه وروسته راځم دا ریفریش کوم. ګوره دا ټیکسټ ډیزاین مې کوم لیکلی دی، دې لاندې چې راغلی دا سوری راغلی، په کومه اندازه چې موږ اندازې ورکړي په همغه اندازه سوری راغلی. نو د اندازې ته بدلولی شي. مثلا 20 پکسله ورته وایي. صحیح ده. دا 1 پکسل یا مثلا 14 پکسله، او دا 19 پکسله ورته وایي. او دا د بلو ورته وایي چې دا د موږ ته په شین ډول باندې هغه سوری راسي. صحیح ده. دا هغه که ګوره په شین ډول باندې چې سوری راغی، سوری یو څه سره غټ سو. صحیح ده. نو دلته ته چې کولی شي ټیکسټ ته شیډو ورکولی شي. بله پراپرټي د موږ سره د ټیکسټ انډینټ ده. ټیکسټ انډینټ چې ده مثلا دا د موږ سره پاراګراف ده. دا چې ده د موږ سره پاراګراف ده. دې ته که زه اوس انډینټ ورکوم، دا لومړی لیک یې لږ مخې ته راوړم، نو زه دلته ټیب وهم. ټیب مې چې ووهه
نو دا چې څه د لومړی لیکه د نورو لیکو په نسبت باندې لږ څه مخې ته راغله. نو دا مخې ته راتګ چې دا چې سو دا انډینټ سو، دې ته انډینټ ویل کېږي. صحیح ده. اوس که تاسې غواړئ چې انډینټ ورکئ نو راځو دلته، نو موږ ورته وایو چې ټیکسټ انډینټ. دا ټیکسټ انډینټ بیا لږ په غټ پاراګراف کې ښه ښکاري. زه به دا وګورم، ټول به دغه ځانه ویسم، کاپي به یې کړم. صحیح ده. دلته به پاراګراف ورته جوړ کړو. په دې کې به دا پیسټ کړم. صحیح ده. اوس که زه راسم دا کنټرول ایس کړم، سیو یې کړم او بیا راسم دغه ریفریش کړم، دا په دې ډول باندې موږ ته ښکاره کېږي. خو لږ یو څه لیکنه نور هم سره اضافه کوو چې دا ډېر ښه راشي، یو دوه لیکې ترې جوړې شي. صحیح ده. اوس یې که ریفریش کړو دا اوس څو لیکې ترې جوړې شولې. صحیح ده. نو موږ پاراګراف مخکې سنټر ته راوستی وو، اوس یې چیک کوو بیرته، اوس یې لیفټ کوو، دا د لیفټ خواته راشي. صحیح ده. اوس یې ریفریش کوو نو دا چې څه ګوره لیفټ خواته راغی. صحیح ده. خو اوسه پورې ټیکسټ انډینټ نسته کې، هغه شیډو هم شته کې، خو ټیکسټ انډینټ نسته کې. نو زه راځم ورته وایم چې دا چې که دا ټیکسټ انډینټ که. صحیح ده. دې ته انډینټ هم ور اضافه که. انډینټ په څومره اندازه باندې دی، ته اندازې ورته مشخص کولی شي. صحیح ده. زه ورته وایم چې دا د موږ سره په 28 پکسل په اندازه دې څنګه وي، دا د انډینټ وخوري. راځم دا کنټرول ایس مې کوو، بیا دغه نه وروسته ریفریش کوم. کله چې ریفریش کوو ګوره دغه لومړۍ لیکه د نورو په نسبت باندې څنګه سوه، لږ مخې ته راغله. صحیح ده. دې ته څه ویل کېږي، دې ته انډینټ ویل کېږي. او بل د ټیکس مربوط بل ډیزاین چې دا د موږ سره لاین هایټ، دا لاین هایټ د لاینونو ترمنځ فاصله ورکوي. صحیح ده. که زه راسم دلته ورته وایم چې لاین بیا ډیش هایټ دا موږ ته څومره که ورته وایم چې دا د ماته 20 پکسله وي. کنټرول ایس بیا د دې نه وروسته ریفریش، نو د دې ترمنځ فاصله د لاینونو ترمنځ فاصله 20 شوله. صحیح ده. که دا لږ ورته اضافه کړو نو مثلا ورته وایم چې دا د 50 سي، کنټرول ایس بیا راځم دا ریفریش کوم، د دې ترمنځ فاصله څو راځي، 50 پکسله راځي. دا تاسې ورته انتخابولی شئ، هر څومره چې ورته ورکوئ. صحیح ده. که ورته موږ ووایو چې د دې ورډ سپیسینګ یا لیټر سپیسینګ، لیټر سپیسینګ د څومره راشي، د لیټر سپیسینګ د حروفونو ترمنځ فاصله ده. صحیح ده. لیټر سپیسینګ د زه ورته وایم چې دا د څو راشي، مثلا 15 پکسله راشي. صحیح ده. کنټرول یې سیو کوئ او بیا وروسته راځو دغه ریفریش کوو، د ټولو ترمنځ فاصله څومره راځي، 15 پکسله راځي د هر حروف ترمنځ فاصله. نو که دا ورته کم کو، 1 پکسل یې کو، کنټرول ایس بیا دا ریفریش کو، دا بیا ګوره بیرته سره نږدې سو. صحیح ده. او که دا بیخي منفي کوي نو بیا منفي حالات ته ځي. صحیح ده. وګورو چې منفي مني که نه. صحیح ده. نو دا منفي یو په بل کې همدغه شان سره ننوځي. صحیح ده. منفي حالت ته ځي. نو دا به بیرته 2 پکسله کو او په دې اندازه به موږ ته ښکاري. صحیح ده. او بل چې دا ورډ سپیسینګ ده، ورډ سپیسینګ چې دا بیا د دې ترمنځ د لفظونو ترمنځ فاصله راځي. زه ورته وایم چې لفظونو فاصله څومره که، 20 پکسله که. لفظونو ترمنځ فاصله دې 20 پکسله وي. صحیح ده. نو د دې لفظ او د دې لفظ ترمنځ یا د دې لفظ ترمنځ د هر لفظونو ترمنځ فاصله څومره ده، 20 ده. دا که کمه یا زیاته زه ورته وایم چې دا 40 که، نو دا به نور هم سره اضافه شي. صحیح ده. دا نور هم څنګه سوله سره اضافه شوله. دا بیا ورډ سپیسینګ ده. همدغه شان ټیکسټ ټرانسفارم ده. صحیح ده. ټیکسټ ټرانسفارم ځان سره څو ویلوګانې اخلي، کپټلایز اخلي، نن اخلي، اپر کیس اخلي، لاور کیس اخلي. صحیح ده. دا 4 ویلوګانې ځان سره اخلي. نو که زه راسم دلته ورته وایم چې ټیکسټ ټرانسفارم زما سره چې که لاور کیس که، دا به ټول چې ته بدلیږي، کوچني حروفونو ته بدلیږي. صحیح ده. نو دا که هر ډول هغه وي د موږ سره چې راځي ټول کوچني حروفونو کې لیکل کېږي. که زه ورته وایم چې دا موږ سره اپر کیس که،
صحیح ده. نو بیا به د موږ سره ټول غټ حروفونو ته بدلیږي. صحیح ده. اوس ټول د موږ سره څنګه شو؟ غټ حروفونه شو. او که ورته وایم چې دا د موږ سره کپیټالایز که، یوازې به لومړی حروف د دې څنګه وي؟ غټ به وي، نور به چې وي؟ کوچنی وي. د هر لفظ به لومړی حروف غټ راځي، نور به کوچنی راځي. نو د هر حروف لومړی لفظ چې ده د غټ حروفونو باندې راځي، نور کوچنی راځي. صحیح ده. او که دا ورته وایم چې دا نن که، نو بیا په عادي حالت کې راځي، لکه څنګه چې اول نه وي، ډیفالت حالت باندې وي. صحیح ده. نو بیا څنګه راځي؟ دا ډیفالت حالت ته راځي. لومړی د هغه چې دا په غټ حروفو شروع کېږي، نور چې وي یا نور ټول په کوچنیو حروفونو راځي. بل زموږ سره ټیکسټ ډایرکشن ډیکوریشن ده. ټیکسټ ډیکوریشن چې ده هم څلور ویلګانې اخلي. نن د په عادي حالات کې انډرلاین لاندې خط ترکش کېږي، ورلاین فاست خط راځي، لاین تھرو د په منځ کې خط راځي. صحیح ده. مثلا زه ورته وایم چې ټیکسټ ډیکوریشن، زه ورته وایم ټیکسټ ډیکوریشن لاین تھرو که. لاین تھرو چې ده دا د دې له پاسه یو خط کش کېږي. صحیح ده. نو لاین تھرو ګوره د دې په منځ کې یا دا داسې کراس غونته یو خط په کش کېږي. صحیح ده. او بلې چې دا وبښئ، بلې چې دا انډرلاین ده، که زه ورته وایم چې دا موږ ته انډرلاین که. صحیح ده. نو بیا دا کنټرول ایس کو او دا ریفریش کو، نو دې چیرته راځي؟ لاندې خط راځي. صحیح ده. انډرلاین. او که ورته وایي چې دا اورلاین که، نو ورلاین بیا د دې له پاسه خط راځي. صحیح ده. د دې له پاسه څنګه راځي؟ خط راځي. صحیح ده. او که ورته وایي چې دا نن که، نو بیا به څنګه راځي؟ دا به نن راځي، یعنې نه به راځي. صحیح ده. عادي حالات کې کوم رقم ټیکسټ چې وي همغه رقم راځي. او د دې نه وروسته د ټیکسټ مربوط د موږ سره یو بل ده چې هغه ډایرکشن ده. ډایرکشن دوه ویلوګانې ځان سره اخلي، یا ایل ټي آر اخلي یا آر ټي ایل اخلي. ایل ټي آر چې دا لیفت ټو رایټ، یعنې خط د چپ طرف نه شروع کېږي ښي طرف. آر ټي ایل معنا دا چې د ښي طرف نه د شروع شي، چېرته راځي؟ چپ طرف ته د شروع وي. صحیح ده. چپ طرف ته د ختمېږي. که زه دلته راسم ډیکوریشن ورته وایم، او بښئ ډایرکشن ورته وایم، ډایرکشن ورته وایم، دا د موږ سره چې سي آر ټي ایل سي. آر ټي ایل مطلب د ښي طرف نه د شروع سي. صحیح ده. نو دا خط اوس انډینټ چې اخیستی دا د دغه طرف نه شروع کېږي، د چپ د ښي طرف نه شروع کېږي، چپ ته ختمېږي. صحیح ده. نو دا اوس ګوره دې خوا نه انډینټ یې واخیسته. صحیح ده. همدغه شان یې خوا ته ختمېږي، داسې همدغه شان راځي. نو آر ټي ایل رایټ ټو لیفت. او که ورته ووایي چې نه لیفت ټو آر دې سي. صحیح ده. کنټرول ایس بیا راځو، دا د لیفت ټو آر دغه طرف نه انډینټ اخلي، همدغه شان ختمېږي. دا عموم کې دې لپاره کارول کېږي کله چې موږ پښتو خط لرو هغه باید د ښي طرف نه شروع وي، که نه؟ که انګلیسي لرو هغه د چپ طرف نه شروع وي. نو په دغه وختونو کې دا موږ څنګه کولی شو؟ استفاده کولی شو. بل وایټ سپیس چې ده، وایټ سپیس چې ده موږ سره درې ډوله ویلوګانې اخلي، نارمل، نو رف او فری رف. که زه راسم دلته ورته وایم چې وایټ سپیس، وایټ سپیس د ما سره چې که نو رف که. صحیح ده. یعنې رف دې نه وي. دا بیا ټول پاراګراف په یوه لیکه کې راځي. صحیح ده. ټول پاراګراف څنګه راځي؟ په یوه لیکه کې راځي، لاین بای لاین نه راځي. ګوره دا ټول په یوه لیکه کې راغی، همدغه شان مخې ته. صحیح ده. مخې ته که اوس موږ راځو دې خوا ته، نو همدغه شان نو رف ده. صحیح ده. او که ورته وایو چې نه دا د موږ سره رف که، نو بیا دا څنګه کېږي؟ لاین بای لاین راځي. صحیح ده. لاین په خپله څومره چې دغه براوزر ده بس هغلته لاین ماتېږي. صحیح ده. لاین ماتېږي بیا بل لاین ته راځي، براوزر ته کتل کېږي. صحیح ده. صفحې ته کتل کېږي. او که ورته وایم چې دا فری رب که. صحیح ده. فری رب چې ده هغه څه رقم چې دلته موږ لیکلی ده په همغه ډول راځي. صحیح ده. که دلته اوس موږ وګورو په کوم ډول چې موږ لیکلی ده په همغه ډول باندې موږ سره څنګه کېږي؟ ښکاره کېږي. صحیح ده. نو دا راځو دا ریفریش کوو، فری رب په کوم ډول چې موږ لیکلی ده په همغه ډول باندې موږ سره ښکاري. او که نارمل ورته وایو بیا څنګه راځي؟ بیا په عادي حالت ته راځي. نارمل بیا عادي حالت ته بدلیږي. صحیح ده. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. نن ورځې همدومره کفایت کوي. اوس لپاره ښې چارې، سبا به انشاءالله په پنډ باندې خبرو.